مالیزیا د افغانستان د رسمیت پیژندلو په اړه ښه خبر خپور کړ. دا چې دا خبر څه دی ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مالیزیا ښایي ځینې هیوادونه نوی حکومت په رسمیت وپیژني. مالیزیا وایي د دې احتمال شته چې ځینې اسلامي هیوادونه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د غرب له دریځ ورهاخوا ځینې اسلامي هیوادونه غواړي د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. د په خبره د مګړۍ پر همدې مسله بحثونه روان دي او ښایي دغه هیوادونه ژر خپل دریځ اعلان کړي. هغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو احتمال شته چې په دې ډله کې یو هیواد په خپله مالیزیا وي، سره له دې چې د افغانستان نوی حکومت په ځلونو له نړیوالو د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده. خو تر اوسه هیڅ یو هیواد دې ته نه دی تیار شوی چې د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.